بسم الله الرحمن الرحیم د بدبخت خاون پنځه غټ علامت وګونه کولاو کې چې د کمی زنانه د خاون دا سیوی چې په هغه کې دا پنځه علامت وي دا پنځه نشانیاں وي نو دا سه خاون دا انتهایی بدبخترین انسان دی د الله رب العزت په نسبت باندې دا سه انسان انتهایی مبغوض ترین انسان نه دغه سه خاون چې په کم خاون کې دا پنځه علامت موجود دي پنځه نشانیاں موجود دي خاص کر کې زمونږ چې څومره نارینه رونه دي ځوانان دي هغه دا پیغام په اوس راوړي ظاهره خبره ده چې هر نارینه ظاهره خبره ده نکاح کې د نکاح نه پس هغه خزوي او د خاون وي نو دغه خزي او د خاون په میاس کې ظاهره خبره ده تعلق او دا معمولی رشتہ نه ده بلکې دا تر مرګ پورې دا رشتہ وي یو داسې زنانه یو داسې جنې یو داسې پیغله چې خپل مور خپل خپل رونه او پیندې خپل پوره خاندان پری دي د یو الګ د یو نارینه په نکاح کې راشي دا هغه بنوم باندې شي نو ظاهره خبره ده بیا د هغه حقوق دي ما په دې حواله سره چې کوم په زنانو باندې د نارینه حقوق دي په هغه باندې هم زما چې کوم بیان دی هغه موجود دی نن چې کوم زه بیان کومه چې کوم پیغام ز تاسو ته کومه یقیني طور پر دا نارینه لپاره به خصوص ته چې په کم نارینه کې یعنی په کم خاون کې دا پنځه علامت وي یقیني طور پر دا انتهایی مبغوض ترین او بدترین انسان دی د الله حضرت په نسبت باندې لہذا کچره غواړي په دنیا او آخرت کې کامیابی ترلاسه کړي سکون ترلاسه کړي نو د دې پنځه خبرو نه ځان وساتئ او کچره دا غواړي چې دنیا هم ساسو جګم ژوندۍ دا او ازدواجی زندگی چې الله رب عزت قرآن مجید کی فرمایي چې د دې خزو په ذریعہ باندې لتسكنوا الیها تاسو دې په ذریعہ باندې سکون حاصلوي وجعل بينكم موده ورحمه د خزي او د خوان په میاس کې ما مودت یعنی محبت او رحمت په چې کوم دې د دې رشتې سره چې کوم دې جوړاو کړل د یو بل پزړو کې مودت او رحمت پیدا کیږي نو یقیني طور پر کچري دا پنځه علامات په تاسو کې موجود وي نو تاسو چری هم خپل د کور ورانا سکون نشه حاصلول او همیشه به کوم دې تاسو دا سی وی چې څنګه چې تاسو کوم کور لري هغه بجای چې په دنیا کې تاسو لپاره جنت جوړ شي هغه تاسو لپاره په دنیا کې جهنم جوړ شي او د آخرت سزاګانې او خپل پزیدي بهرحال قرآن مجید کې الله رب العزت زنانا او نارینه د کوم سټیټس ورکړل هغه الله حضرت واضح کړل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض دا نارینه چې دي ته الله رب العزت قوام جوړ کړی یعنی نگران جوړ کړی سرپرست جوړ کړی د زنانو یعنی خپل د خزو سرپرست الله رب العزت په قرآن مجید کې څوک جوړ کړی نارینه او زنانه چې دي هغه د نارینه ما تحت په دغه وجه باندې الله رب العزت دغه زنانو بیا سفارش کړل وعاشروهن بالمعروف تاسو دغه زنانو سره خپل د خزو سره حسن سلوک کوئ بد سلوک ورسره مکوئ دا الله حضرت خپل سفارش کړل چې دا سما قوانین جوړ کړل نگران او سرپرست ما جوړ کړل دا څنګه چې تاسو ظلم سمجھ کې خبر راځي په دې حواله سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې پتا سو ټول نه بهتر انسان هغه چې خپل د کور والا سره خوي او پتا سو ټول نه زه بهتره مزه چې ټول نه زیات خپل د کور والا سره خوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندۍ زمونږ ساتلو لپاره یو بهترین نمونه ده لقد کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوندۍ کې زمونږ لپاره بهترین نمونه ده صرف دانه چې په موضوعو کې په عبادتو کې بلکې چې حقوق دي حقوق العباد یاد وساتئ د خزې د خاوند چې واپس کې حقوق دي ته حقوق العباد ویل کېږي او حقوق العباد یقیني طور پر تر هغه وخت پورې الله رب العزت هم معاف کوي چې تر څو پورې د هغه بندا چې کوم بنده باندې ظلم کړل نه انصافي دوسر کړل دا هغه حق دباو کړل تر څو پورې هغه نه معاف کړی د قیامت پر باندې با یقیني طور پر الله رب العزت هم معاف او په یو حدیث شریف کې تر دې پر راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت پر باندې ټول نمخ کې د خزې د خاوند د حقوقو په حواله سره تاسو کې سوال کی نو کچري یو خاوند راولېږي خپل د خزې حقوق نه ادا کړي هغه باندې ظلم کړي بد اخلاقی کړي او ناشکری کړي تانزنی کړي بد اخلاقی کړي وهل ټکولې کړي او داغي حق چې کوم دی هغه غصب کړي نو یقیني طور پر دا حقوق العباد او الله رب العزت تر هغه وخت پورې نه معاف کړي چې تر څو پر دغه خزینه معاف کړي
بهرحال دا پنځه کم علامت دي نشانیان دي داسې خاوند د داسې نارینه چې هغه بدبخت او بدنصیب وي د ټولو اول دا چې کم نارینه خپل په ښځه باندې ظلم کوي الظلم ظلمات یوم القیامه په حدیث شریف کې راځي چې ظلم دا به د قیامت پر ورځ باندې د تیرو په شکل کې وي یعنی د داسې انسان لپاره بیا سره نه نشي د قیامت پر ورځ باندې آخرت بلکې د دې لپاره تباہي او بربادي ده چې کوم انسان ظلم کوي تاسو مخې د قرآن مجید آیت ذکر کوي چې تاسو الله رب العزت قوامین یعنی نگران سرپرست جوړ کړي په ښځو باندې لیکن مخکې بیا الله رب العزت دغه ښځو څه کړل سفارش وکړل چې تاسو دوسره ښه سلوک وکړئ وعاشروهن بالمعروف خپل ښځو سره ښه سلوک کوئ نو چې کوم نارینه را لګي خپل په ښځه باندې ظلم کوي وهل ټکول کوي بېجا چې کوم داسې ظلم دی کوي نو یقیني طور پر داسې انسان دا مبغوث ترین انسان دی بدبخت ترین خاوند دی دویم هغه علامت نشانی چې کوم خاوند را لګي خپل د ښځې حقوق نه ادا کوي سمجھ چې خبر راځي حقوق صرف کوروالی د نه ویل کېږي یو زنانه ماته ټلیفون وکړ چې خاوند را چې بنیادي حقوق دې نه راکړي یعنی زما بچی دي د هغو څه خیال نه ساتي ناجوړه شي څه خیال نه ساتي زه په خپله بیماره شم څه خیال نه ساتي ډاکټر وغیره نه زه دغه شانتې تلپاوېږم او تر دې حده پورې چې خوراک څښاک هم څه داسې انتظام نه وي که د یو نه غواړه که د بل نه غواړه لیکن هره شپه چې کوم دی خپل هغه حق ادا کوي خپل چې کوم د نفس او خپل چې کوم جنسي خواهش دی د هغې پوره کولو کې هغه یو شپه نه قضا کوي لیکن د هغې نه علاوه نور څه حق چې کوم بنیادي حقوق دي هغه نه ادا کوي نه نفقه یعنی خوراک څښاک رهایش او چې کوم بنیادي حقوق دي جامه پیزار بیماری دا بنیادي حقوق دي دا فرض دي واجب دي په نارینه باندې په خاوند باندې نو چې کوم نارینه دغه حقوق نه ورکړي نو یقیني طور پر دا بدبخترین نارینه دی بدبخترین خاوند دی دغه شانتي هغه نارینه چې کوم نارینه خپل زنانه ته چې کوم دي تانی ورکړي په وړه وړه خبره باندې تانی ورکړي چې ته خو دغه شانتي ته څښایې ته تورئ ته دغسې ته هغسې یاد وساتئ دا تانزني په قرآن مجید کې الله رب العزت د دې نه منع کړ ولا تلمزوا انفسکم الله رب العزت په قرآن مجید کې د دغې تانزني نه منع کړل او دغه شانتي د بورې القابات یعنی چې کوم غلط القابات دي غلط نومونه دي د هغې اغوستونه چې کوم دی منع کړل دا تانزني یو داسې شی دی زنانه که چېرې ته ووهئ وټکئ په هغې باندې د هغې زړه دومره نه ماتېږي چې څومره په تانه باندې یعنی تانه ورله ورکړي پیغور ورله ورکړي چې ته خو دغه شانتي هغه فلانه جدي خو دغه شانتي نو یقیني طور پر د دې په ذریعه باندې د زنانه زړه ماتېږي نو دغه دریم علامت دی درېمه نشاني د بدبخترین خاوند چې کوم خاوند را لګي خپل زنانه ته چې کوم دي تانه ورکړي دا نارینه دی سره تانی خو زنانه ورکړي نارینه صفت دا نه دی لیکن بهرحال چې په کوم نارینه کې په کوم خاوند کې دا صفت وي دا علامت وي چې هغه خپل ښځې له چې کوم دی تانه زني ورکړي تانه ورکړي نو دا بدبخترین خاوند دی دغه شانتي هغه خاوند څلورم علامت څلورم نشان چې کوم نارینه را لګي خپل ښځې ته چې کوم دی بد ردي وایي او کنزل ورته کوي بد اخلاقی ورسره کوي نو یقیني طور پر داسې انسان هم دا مبعوث ترین انسان دی چې کوم انسان خپل د ژبې په ذریعه باندې هغه خپل چې کوم ښځه د هغې ته تکلیف رسوي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان هو هغه دی چې د هغه د ژبې نه د هغه د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي او بیا یو هغه انسان چې هغه د هغه د زندګي یو مین حصه ده هغه زنانه چې هغه خپل مور پلار خپل پوره خاندان یې پرېښی دی د یو نارینه د یو هلک د یو ځوان په نوم شوي ده او هغه رالګي هغه ورسره حسن سلوک نه کوي بلکې بد اخلاقي ورسره کوي کنزل ویل ورته کوي په سمه خوله ورسره خبره نه کوي نو یقیني طور پر دا د مؤمن علامت نه دی سمجھ کې خبر راځي نو یقیني طور پر که چېرې غواړې خپل کور ګل ګلزار کړي په دې دنیا کې خپله زندګي د جنت زندګي جوړه کړي نو چېرې هم خپل ښځو ته بد اخلاقي یا دغه شانتي کنزل بد ردي ویل د دې نه ځان وساتئ کور به ګل ګلزار وي لیکن که چېرې بد اخلاقي کوئ کنزل کوئ بد ردي ویل نبی علیه الصلاة والسلام حدیث هم اساس مخکې بیان کړو چې په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې خپل د کور والا سره ښه وي
او په تاسو کې ټول نه خزایما ځکه چې ټول نه زیات خپل د کور والا سره نن سبا کې نارینه زمونږ به خصوص زمونږ د پښتنو په معاشره کې خپل خځې سره په سمه خپل باندې خبره نه نو د ژوندۍ نه به تاسو سکون واخلئ څه به فایده واخلئ خپل ژوندۍ تاسو په خپله بربادوئ لہذا خوش اخلاقی بد اخلاقی دا د انسان د مؤمن علامت ده بد اخلاقی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان تاسو مخکې ما بیان کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه خو د دې لپاره را لګل شوم چې مکارم اخلاق زه په تکمیل تک ورسوم یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دا خو یقیني طور پر زمونږ اساس لپاره یو ډیره غټه بهترین نمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اخلاق دی بابي دشمنانو ته هم چې کوم دي داسې خبره وکړه په داسې اخلاق سره مخې ته راغی چې سړی به د قتل په اراده راغی لیکن چې کله به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق ته وکړو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام جوړ شو نو اخلاق یو داسې غټه سرمایه ده لہذا بد اخلاقی تنزل ویل بدر دی ویل دا چې کوم انسان خپل زنانه سره کې هسې هم نه پکار او بیا چې کوم نارینه کم خاون خپل خځې ته کنځلې کوي بدر دی وي او بد اخلاقی ورسره کوي یقیني طور پر دا څلورم علامت دی د بدبخترین خاون دغه شانتي پنځم او اخري علامت چې کوم نارینه خپل د زنانه ناشکری کوي یعنی هغه نارینه هغه خاون چې په وړه خبره چې دی هغه هغې کې چنجي راوباسي په سالن کې دا شی کم شو دا خو دې داسې جوړ کړو دا کار دې داسې وکړو دغه کار دې داسې وکړو دې ته ناشکري ویلی کېږي هغه ښځه چې پوره روز ستا او ستا د وجو لپاره پوره روز چې کوم دی هغه خپل ځان چې کوم دی ستړي پوره روز د هغې لاس لګیا وي په کار کې کپړې ځي سالنې جوړوي صفایانې کوي ستاسو بچي سنبھالئ او یقیني طور پر د هغې نه باوجود په دغې کې بیا خبرې راوباسل د هغې ناشکري کول نو دا یقیني طور پر دا د بدبخترین او د داسې انسان د داسې نارینه د داسې خاون علامت دی چې هغه خپل د ښځې ناشکري کوي نو دا بدبخترین خاون دی بدبخترین انسان دی بدبخترین نارینه دی او د دې نه علاوه آخري چې کوم خاون کې دینداري نه وي یعنی د دین لري وي دا بدبخترین انسان دی بدبخترین خاون دی ځکه چې انسان یو مسلمان بیا خاص کر یو نارینه چې د کور سرپرست دی الله رب العزت د کور سرپرست جوړ کړل الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هغه نارینه هغه خاون چې الله رب العزت په قران مجید کې اعلان کړل چې تما د کور سرپرست جوړ کړل خپل د خځې خپل د آل اولاد سرپرست جوړ کړل او چې هغه انسان د دین لري هغه خپل د خځې خپل د بال بچو سره تربیت کوي او هغه ته دین سي زده کی یقیني طور پر دا بدبخترین انسان دی چې کوم انسان د دین نه لري وي نه غموس کې نه فرایض ادا کوي نه دغه شانتي ظاهره خبره ده چې د دین نه لري وي او دغه شانتي دا چې کوم حقوق دي د بنیادي په دغه حقوق هم کوتاهي کوي ظاهره خبره ده ټول معاملات د دین سره جوړه وي دا حقوق او دا دین اسلام نه تاسو خو دي چې دا د حقوق دي د خځې د خاوند د پروسیانو د مور خپل دا حقوق دي لیکن انسان د دین لري دا هغه ته دي دا چې کوم حقوق دي دې څه پته ولګي نو بهرحال د ټول نه مبغوسترین او بدبخترین نارینه خاوند چې هغه د دین نه لري دی ظاهره خبر ده دغه نارینه چې الله حضرت قوام جوړ کړل نگران جوړ کړل سرپرست جوړ کړل چې د خپل د بچو تربیت کې خپل د خځې تربیت پکې او ظاهره خبره چې انسان بې دین وي د دین نه لري هغه خپل د خځې تربیت وکړي خپل د بچو بس تربیت وکړي ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې پتا سو کې هر یو نارینه چې کوم دی هغه نه ګمان دي تاسو د ماته ته په حواله سره تاسو نه پوښ کی یعنی دا خزه شو دا بچی شو دا زمونږ ماته ته د نارینه د خاوندانو او ظاهره خبره ده دغه ماته ته په حواله سره د قیامت پر باندې سوال کیږي چې آیا تاسو د دوسر څه سلوک کړو تاسو د دې تربیت کړو دنیا حواله سره د دین په حواله سره تربیت کړو یا نه دا پس هغه نه کیږي چې انسان د دین نه خبره وي د دین معلومات بس چې انسان په خپل دین لري وي نو هغه نه خپل خځې تربیت کول شي نه خپل بچو تربیت کول شي دینی حواله سره هم دنیوي حواله سره هم بهرحال دا پنځه شپږ علامات داسې خصلتونه دي چې دا په کم نارینه کې وي یقیني طور پر دا بدبخترین نارینه دی بدبخترین خاوند دی لہذا به حیثیت مسلمان زمونږ اساسو دا ذمہداري جوړیږي چې د داسې علامات یا داسې نشانه دي چې موږ کې موجود وي
هر انسان د خپل ځان باندې ګوري خپل ګریوان ته سرکته کی او سوچ دی چې آیا دا نشانیانی په ما کې شته دا خصلتونو په ما کې شته او کچری وی دغه خصلتونو خاتمه او کله لري کې ځان او کچری دغه خصلتونو په تاسو کې موجود وي او جاری ساتي نو یقیني طور پر د تاسو لپاره د بدبختی علامت ده او یقیني طور پر د قیامت په باندې د دې حواله سره په دې حواله سره تاسو سوال کیږي بهرحال دا یو ډیر مهم او ضروري پیغام امید کوم چې په دې باندې تاسو عمل هم کوي الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته